ضرورت دی په داسې حکومت ټول کې زه دا پیغام ورکوم چې الله یادوي رسول یادوي ښه کارونه کوي او دې لیډرانو نه ځان بچ کړي دا ځان ته لا کې چې ودرېږي که نه دی له ووټ مه ورکوئ د دی دومره خاندان نشته چې دی کامیاب شي موږ غریبانانو ته ګډېږو او ډنډه به هم په منځ کې منډي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ثناء الله او تاسو ګورئ پښتو تنشدو. ملګرو امید لرم چې ټول به ټیک ټاک کوي او په مزو به د ژوند په مزه به او د صحت په جامه به. ملګرو موږ نن راغلي یو داسې طبقې سره چې ډېر زیات د محنت کار کوي حق حلاله مزدوري ګټي دي کې مشران خلک هم د دې نه به د کاروبار حوالې سره تپوسونه کوو. نو راځئ موږ سره کاکا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه حال خیر دی؟ خیر دی جی خیر طبیعت هم خیر شکر دی. کاکا جی څومره عمر به ماشاءالله ستاسو همت ته سلام د په دې عمر کې تاسو ویو ماشاءالله لکه خپل لاس مزدوري کوي محنت مزدوري کوي. ایره تقریبا زما خیال 53-55 خو وي 53-55 سال عمر. جی جی ماشاءالله څومره وخت نه دا کاروبار کوي کاکا جی؟ دا تقریبا 150 کارونه لګي 30-40 کال نه دا کاروبار. جی جی کاکا جی دا راته مهنګاوي حواله سره څه وایو عوام ته؟ نو مهنګایي هو د سوه مټول عوام ته حکومت تار چاته پته چې ښه ګران دی یو شی چې کم دی نو نن چې را پاسې چې څه شی واخلې بس حواله به چې کم دی هغه بل ریټي چې بله را پاسې هغه بیا بل ریټي رس ته رده نه چې کم دی نو هغه بجټ به وي بیا کال پس بجټ دی هغه بجټ مجټ د سفر ته نه لګي ضرورت دی مهنګایي ده ضرورت دی چې کم دی نو الله ډېر خراب روان دی. د میل مزدوران دي رو د میل مزدوران څوک تپوس نه کوي دغه دی په ګیټ کې 400-500 کسان وباسي څوک یې تپوس نه کوي. دغه شان بېروزګاري زمونږ کاروبار هم لکه په دغه خلکو باندې چلېږي چې هغې ښیي نو موږ هم ښیو. مطلب چې مزدورګاره خلک ښیي تنخوادار نو ستاسو کار به صحیح زمونږ کار به صحیح بالکل. او هغې چې کوم دی سیټانو د 400 نه بس کله 300 کسان استې کله 400 دا غریبانان ځان له بېروزګاره ناست دي. نو موږ په دې دغه شان د پلوټو ته ناست یو خرڅېږي نه ګراني ده چې کوم دی بې اندازې ګراني ده یو خو لږه یو ډېره ده حد نه بیا بالکل ووته خبره. کاکا جي دا راته ووایه چې کوم بېروزګاره دی هغې ته څه پیغام ورکول غواړې؟ نو چې بېروزګاره کوم خلک دی نو دغه لکه دې کار ته نه وایم چې د میل په باره کې حکومت څه دغه وکړي د میلونو مخ خپل خو لکه دغه کار کوو خو دغه خلک چې کوم دی د حکومت د طرف ودرسي او دغه وکړي چې چېرې دا غریبانان ولې وباسئ وچ په موجه چې کوم دی نو لکه نو تور ګناه سپین ګناه خلک وباسي. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه جوړ خیر دی تم دا کار کوي لالا جی؟ ها جی ها جی. دا راته وایه څه صورتحال دی کاروبار حوالې سره لالا جی؟ کاروبار حوالې سره بس گزاره حال دی څه نه مزدوري خو نشته. کاروبار څنګه روان دی؟ ډېر ډون روان دی جی. د پولیس د طرف نه مطلب مسایل شکر الحمدلله څه پرغه نشته دی مسله نشته؟ نه نه جی نه جی. دا راته وایه چې کاکا جی عوام ته څه وایي د کاروبار حوالې سره پخوانی حکومت چې اوسنی راغلی تبدیلي راغله دې حوالې سره به څه وایي؟ پخوانی حکومت خو اوسنی حکومت خو لږ ډېر کمزوری دی که نه جی. بېروزګاره شو ډېر خلک پکې بېروزګار شو موږ په خپل هم چې کوم لکه ډېر وخت مزدوري داسې ټیم پاسي کوو. پهلنی کاروبار څنګه و اوسنی تاسو ته خو به تجربه کاروبار شکر الحمدلله ډېر زیات و خو خپلې مزدوري هم هر څه خوشحالي وه اوس نه لکه کاروبار ډېر ډون روان دی. کتونکو ته څه پیغام ورکوي؟ کتونکو ته څه پیغام وکړو بس دا پیغام دی چې بس مزدوري شته نه کاروبارونه داسې ډون دي خراب دي ګراني دغه پیغام دی نور پیغام نشته بې اندازې ګراني روانه ده لکه غریبانان ډېر بېکاره شو ډېر بې خونده چې کوم دی نو لکه حکومت غریبانو دپاره ډېره ګرانه ده ډېره بې اندازې ګرانه شو یقین وکړه چې هر سړی په خپل روزۍ پورې په خپل دغه پورې مزدوري کوي او هغه هم نه رسي چې لکه یو سړی وي زه خپله مزدوري کوم لګیا یم او زما بیا هم چې کوم دی نو لکه خرچه بالکل نه برداشت کېږي د حد نه زیاته شوې ده لکه ما یو باندې دغه نه چې که نه یو حکومت موږ یادو یا بل یادو په حکومتونو دغه نه خو لکه دونه چې په دې باندې لږ غور وکړي چې چېرې د مزدوران د غریب سړي اواز لږ غوندې واورېدل شي د دې غریب سړي چې لږ غونډه کې دغه وشي چېرې دا شی چې کوم دی دا مهنګایي لکه کمه شي نو هر سړی به خوشحاله هر سړی به دغه هر سړی پریشانه دی یقین وکړه چې چاته څه شوی دا وي بس زما د حد نه خبره دغه شوې ده. بالکل بالکل کاکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه جوړ الحمدلله شکر دی. کاروبار څنګه روان دی؟ کاروبار خو بس یار لانجه خرابه ده خو چې د عمران خان ناست دی نو کار خراب شوی دی دا خو ډېره غریبي ده دا به څه کېږي؟ بس په الله باندې ځان سپارلی دی او نور حکومت والا چې دي نو موږ له چمړه وباسي بل کار نه کوي چمړه ته له وباسي. څه پیغام به ورکول غواړې کتونکو؟ نوره 500 روپۍ دیاړي را کوي صحیح ده په هغې زما ګزاره نه کېږي او مهنګایي ده زما سیټ هم څه پیسې نه پاتې کېږي خو چې د عمران خان ناست دی نو کار بالکل خراب شوی دی او ویدا وی غلاګران راټینګول غلاګر راټینګ کوم ته څه وی غریبان نه څه غواړي؟ غریب سړي ته ته څه وی غریب سړي دی چې کوم دی ته هر سهار ځان کا غل لاټینګ کا د غل نه پیسې وباسه ته غریب سړي ته څه وی ډېره ګرانه ده کاکا جي په 500 روپۍ کې گزاره کول بس څه څنګه عملونه خراب دي او څه داسې حکمران پنګه مقرر دی
چې موږ له چمړې وباسلې. کتونکو ته څه پیغام ورکړي؟ کتونکو ته دا پیغام دی چې بس 15 وخته مونځ دي کړي، خپل اعمال دي پوره کړي او د الله نه د خیر سوال کوي او الله دې کړي چې دا سړی لر شي. او غریب سړی خو ډېر غریب خاص هم تباه دی، غریب پکې تباه دی که نه؟ غریب تباه دی. نو بس زموږ خدا دغه دی، دا مالټې خرڅو او دا له بچو له 100 روپۍ پیدا کړو. ډېره ګرانه نه ده کاکا جي؟ ګرانه ده جي، بس 500-600 روپۍ وي. زه به 15 کروڑه نوکرۍ ورکوم او زه به دا چل کوم، زه به دا یو څیز ماته ثبوت کړه چې ته دا کار وکړو. کوم یو کار دې وکړو؟ ها خالي بس د غریب چمړه وباسي، نور هېڅ نه. پیغام ورته څه ورکوي کاکا جي؟ پیغام څه ورکوي؟ پیغام کتونکو ته خصوصي پیغام دا دی چې بھائی ووټ چاله مه ورکوئ. چاله یو پکې د سړي بچی نشته که نه. بېروزګارو ته به څه وایي؟ بېروزګار ته دا یم چې بس څه ورته یم، خو بس ځان له بس بېروزګار کړي نو بېروزګاري ده. نو څوک که چېرې دې روزګار ته راځي نو بیا دې روزګار ته راځي بھائی، روزګارونه خراب دي، نه میلاوېږي. دا موږ د روډ په غاړه ولې پولیس راشي هم زغلي. موږ کوم ځای نوکرۍ موږ ته نه میلاوېږي. نوکرۍ بندي کړي، موږ چېرته لاړ شو؟ موږ ته هم یو صدقه راکړي چې موږ کوم خوا لاړ شو. د حکومت د څه مطالبه کوي؟ د حکومت نه زما هېڅ مطالبه، حکومت ته سلام دی. السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه حال دی؟ خیر. تاسو هم د فروټو کاروبار کوئ؟ نہیں ہم تو ایسے پرائیویٹ. ها پرایویټ کار کوي. زه خو د فروټو کې مزدور یم ملګری. مزدوري؟ ته وایې لالا جي غریبي دا ډېره زیاته بېوسي د غریب سړی خو تا ته پته ده فان دی که نه وایو چې خدای دې تباه کړي، داسې خنزیر له خو ووټ ورکړی دی چې هغه ځان ته خیر یې کړو، دې خنزیر ته وایي. ډېره ګرانه ده لالا جي. په 500 روپۍ کې روز تېرول، 650 په دې خو تا ته پته 5 کیلو آټه 17,500 روپۍ تنخواه ده چې کم غوړي په 140 روپۍ کیلو که نه، هغه اوس په 225 روپۍ دي. ته حساب وکړه د نیمې نه هر شي ریټ بره ختل دی، د نیمې نه ډبل. نو په 17,500 روپۍ ته ماته وایي شپږ بچي به څنګه ساتې او تعلیم به پې څه وکړې، یا به وله ته کم خواهش ته وړو چې کور نه وځې لور درته یو شی ووایي چې راوړه، ته وله نه شي راوړی. 17 مطلب په 16-17 روپۍ کې بیخي ګزاره ګرانه ده. لعنت دی په داسې حکومت. ملګرو په څنګ کې مې یو ډېر عمر والا بابا جي ولاړ دی چې خپل د لاس محنت مزدوري کوي او د چا لاس ته نه ګوري. کاکا جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جي څنګه خیر خیرت ته تاسو څنګه الله ښه یې؟ کاکا جي څومره عمر دی؟ ماشاءالله په دې عمر کې تاسو خپل د محنت مزدوري کوئ. عمر مې بچیا 70 سال عمر میں ماشاءالله. او دې وخت کې انشاءالله خپل محنت ښه جاری کړو. چا ته لاس نه نیو یاره کاکا جي، تا ته سلام دی. کاکا جي د مهنګای حوالې سره څه ډېره ګراني ده کاکا جي. دا کسان خو خیر زموږ الله تعالی ډېر فضل دی، خدای پاک ډېره خدای له مخکې نه ډېره راکوي. او بل پکې دا حساب دی لکه دا خپل محنت کوم ساره ته بجې راځم شپې 10 بجې دې ځای نه ځم او دې وړو مړو سره ټوکې ټکلې ومه وکړم، ساه مې ومازه شي، پیسې ځان له ومه وګټمه. او لکه کاکا جي اوس راته دا بابا جي راته په جړا شه چېرې په 17-18 روپۍ کې ګزاره نه کېږي کاکا جي، ډېره ګرانه. نو ماله خو خدای پاک راکوي، اوس هغه ته نه کېږي نو هغه خو لکه باسه به د پیل حکومت سره د پیل دور سره خو دا وخت دا اصل کې ډېر ما باندې خو ډېر اوس د روغ په سپینې ګیره نه شي ویلی، زما به خو ډېر ښکلی ګزارېږي او ډېر غټ او محنت کوو او بغیر له محنته څه نه میلاویږي. هر څوک ته راشي خو محنت په لازمي کوي او بیا به درته میلاویږي. کاکا جي کتونکو ته څه پیغام ورکوي؟ بس چاته کتونکو ته، لیدونکو ته، خلکو ته، ټوله ته بس وایي محنت کوئ، ځان له سیګه ته زه په سپینې ګیرې لګیا یم، ځان کمزورې چرې مه ګڼئ او ځان محنت کوئ، خپل محنت کوئ، محنت ته کوي هر څه ډېر دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جي څنګه جوړې ټیک ټاک؟ خیر تاسو ښه؟ احسان دی. شکر دی بالکل خیر. لالا جي د کاروبار حوالې سره څه ډېره ګراني ده؟ کاروبار حوالې سره خو به ته دا ووایو چې مخکې خو به لا بیا هم ګزاره کېده. اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ دې ځای پرېږدي نه، نه پرېږدي تاسو څوک نه پرېږدي؟ حکومت هم نه پرېږدي که نه، دا یو غریبان یو ځکه هم نه پرېږدي. غریبانان یو مزدوري کوو نو په دې وجه هم نه پرېږدي. دا هم 10 پیټۍ لګولي دي، نن 3 ورځ ده، نه دي خرڅ شي. 1 روپۍ خرچه لا نه دی ایستی. دا نیم څښا او نیم پاک او دغه دي پراته دي. په 200 په 1.5 روپۍ باندې سیوان څوک خوړی شي؟ ډېره ګرانه نه ده کاکا. ډوډۍ ځان له نه مومي نو سیب به کم ځای خوري، کینوان به کم ځای خوري. حالات ډېر ګډوډ روان دي او مونږ خو څه کوې زمونږ نه هم ډېر زیات قده خلک شته چې د هغې د روټۍ درک نه لګي، کور یې د کرایې، دوکان یې د کرایې، ګاډۍ د کرایې وي.
اوبه د مطلب د بای بجلی د بای اوبه خو زمونږ هم د بهیري د شپې په 3 بجې مونږ اوبه ډکو. 17-18 روپۍ کې گزاره کول لالا جی ډیره ګرانه نه الحمدلله وروره 3 کسان مزدوري کوو بیا هم نه رسي رسي. نه بیا هم نه رسي. لالا جی 100 روپۍ دیاړي جوړ نن سبا ما خو تا ته وویل که نه دا مې لس چلې لګولي دي نن 3 ورځ ده نه زه خو جړه والا نه یم او همدا هم 3 یا سړی زړه جاړي لالا جی زړه خود جاړي چې خدای یقین وکړه چې دې کاروبار ته وګوره حالات ته وګوره غریب سړی داسې ووایو که نه چې بیا به هم ګزاره زمونږ نه لاندې خلک شته او د 2000 خو ما ته پته نه چې ما خو 2000 نه دی اخیستی نه دی اخیستی. نه مې دی اخیستی. لالا جی حکومت مطلب کغتونکو ته لیدونکو ته څه پیغام ورکوي؟ بس پیغام دا دی چې خپل اوټ په طریقه استعمال کړي. دا ټول لکه زمونږ د اوټ د لاس دا ټوله زمونږ خپله کمزوري ده. یو سړی داسې جوین نه کړه چې هغه راغی او زمونږ د غریبۍ غریب عوام ته څه قسم له دغه سہولیات فایده راورسوله. زمونږ به بس کوشش دی چې څونه توره چیس کی شو څونه سپوره روټۍ خوړی شو دا زور به لګو چې بس مونږ ګزاره وکړو. دا په ګزاره کې زندګي لړه تېره شوه. دا راته وایي لالا جي پاتې د چا نه ده دا پاتې د بره خلکو نه ده. د بره خلکو نه د بره مراد غټو خلکو نه افسرانو نه د غټو خلکو نه. مطلب دا دی که نه چې هغوی زموږ د غریبۍ خیال ساتلی زموږ د غریبۍ سوچ یې کولې بېروزګاري به ولې دونه ډېرېده خلک به ولې دونه خرابېده خلک به ولې ژړل او خلکو به ولې ژړل. زه دا ته په لنډه نه موږ په دې ځای پرېږدي یو کاکا جي راته په کوه چې ته په خدای یقین وکړه په ژړا شه چې 1500 روپۍ مې د هغې تنخوا یې هغوی کې چې واړه راته کور کې څه وایي څه ور نه شو مړی په ژړا شه. یو حل دی د ټولو خو څوک یې وي او څوک یې نه وي څوک جاړي څوک نه جاړي. الله دې په غریبانو باندې خپل رحم وکړي لالا جي او خاص کر زمونږ دا پښتانه ګوره دی ته څوک هم نه زیاته راټیټه په پښتنو ده زیاته راټیټه په پښتنو پښتانو په دې مارکیټ کې یو داسې شخصیت سره ستاسو ملاقات کوم چې دواړه لاس یې نشته خپل لاس ته خپل محنت کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جي څنګه جوړ؟ الحمدلله. ټولو پهله خو لالا جي ستا همت ته سلام. بس دعا کې مو یاد ساتئ چې محنت کول پکار نه بهتره دی محنت. ستا دواړه لاسونه نشته؟ او چې دا دواړه لاسونه مې نشته. دا څه پیدایشي؟ نه دا حادثه راغلې وه کې دغه شوي دلته دا کاروبار کوو. څنګه حادثه در سره وشوه؟ دا ټیکسټایل میل کې مې جاب کوو هغې کې مشین کې راغلي وو هلته اوس هم زما کار شته دی. کار دې شته؟ او اوس دلته ناستې خپل محنت کوي؟ دا محنت کوو چې دا خو ډېره غریبي ده او نن سبا عوام غریب عوام خو ډېر زیات پریشانه دي. او دا غریبي ډېره زیاته ده چې پریشاني ده ډېره پریشاني ده کرایه کورونه مو دي او بغیر د دې مزدورۍ نه نه کېږي. دلته راشو مازدیګر کې دلته ناست شو کیلې خرڅوو تقریبا ډېر وخت وشو زمونږ دې کې هم ګزاره کوي. ګزاره مشکله ده خو بس هغه الله رزق ترې راکوي چلېږي دا مشر زوی دی دا زما مشر زوی دی د دې تعلیمونو معلومونو مسله هم دا غټه مسله ده که نه. په ټکې لاسونه یې ولګټې نشته لاسونه دي بس الله رزق ورکوي. چې کتونکو ته څه پیغام ورکوي چې کوم همت ووایي همت خو پکار دی چې خپل خدمت کوي سړی نو هغې کې برکت وي او الله پاک ورته رزق سیوا کوي. لاسونه ولږ وښایي د کتونکو ته لاسونه لږ وښایه. دواړه لاسونه زما دغه دي او چې دا دی څنګه شوي او دلته دا دغه کومه نو دا ما سره دا زوی دی هیلپ را سره کوي یا دی او دا لکه د دې پلار سره مدد کوي. دا راته کتونکو ته څه پیغام ورکوي لالا جي؟ بس نور بس دا ګراني ده بس دې کې خپل محنت پکار دی جي او چې څه رزق الله پاک ورکوي په هغې شکر ویستل پکار دی. لالا جي ستاسو همت ته سلام دی یاره منم. څنګه یو بابا ولاړ دی بابا سره به دو خبرې کوو. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. بابا جي څنګه حال دی خیر دی؟ الحمدلله. بابا جي څومره عمر دی ماشاءالله؟ زما 82 سال. ماشاءالله. کاکا جي بابا جي دا راته وایي چې د نن سبا حالاتو حوالې سره څه وایي؟ نن سبا حالات دا دي چې په جیب کې په بورۍ کې پیسې وړو تیلی کې او په جولۍ کې سودا راړو نو دا دی د نرخ حساب یې په خپله وکړه. مطلب ډېره ګراني ده. ډېره زیاته ګراني ده. ستاسو وخت څنګه کاکا جي؟ زمونږ وخت ډېر ښکلی و د روپۍ 3 سېره وړو 80 روپۍ تنخوا وه او هغې کې به هر څه کېدل. هغې کې به هر څه کېدله. نن سبا چې کمیس واخلو نو پرتوګ نه چې پرتوګ واخلو نو کمیس نه اکثر پکې بربنډ ګرځو. غریبانو ته ډېره ګرانه ده کاکا جي. ډېره ګرانه ده. امیرانو ته اسانه ده. امیرانو ته اسانه ده. دا غله دي ټول غله دي دا غله را جمع شوي دي او بیا زمونږ په علاقه کې یو بل دا به تا نه اورېدلی
تا چې تړون ډیپټي کمشنر لیدلی دی نه مې دلدلې زمونږ په علاقه کې ډیپټي کمشنر روڼ دی په سترګو ړوند دی په سترګو ړوند دی مخامخ ورته ټیلې نه ښکارېږي او دا لرې کوي او د هغه د دفتر مخکې ورشه اوس هم وګوره ټیلې ولاړې دي او د دلته نه درې کوي او دلته نه لرې کوي چې دا پښتانه غریبان دا پښتانه نه دي کې پنجابیان هم دي پښتانه هم دي ګډ دي تعصب خبره غریب نه مني غریب نه او د دا د دې دا پیسې که ختم شي که نه دا بیټه نو د دې دا ښځې به مټیزې لړې شي د دې دا بیوټي پارلر سرخي پاوډر دا د دې غریبانو د چندې نه ده بالکل د دې د جیبو د دې د جیبو دي کتونکو ته څه پیغام ورکوي کاکاجي کتونکي ته دا پیغام ورکوم چې الله یاد وي رسول یاد وي ښه کارونه کوي او دې لیډرانو نه ځان بچ کوي دا ځنتلا کې چې ودرېږي که نه دی له ووټ مه ورکوئ د دی دومره خاندان نشته چې دی کامیاب شي موږ غریبانان ورته ګډېږو او ډنډه به هم موږ کې منډي مخکې به څه صورتحال کاکاجي څه به مخکې به الله خیر کړي مایوسي نه ده پکار همت نه دی بایلو همت نه دي بالو کاکاجي تاسو ته سلام کوم وعلیکم. یو ماشوم ځوان ولاړ دی چې خپله مزدوري کوي اسلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ګوله خیم څومره عمر دی بچې 12 سال 12 سال څه کار کوي بچې دلته سفر خرڅوم سفر یې خرڅوي او بابا دې نشته شته اسې خرڅوم هسې خرڅوي کور ته پیسې وړئ او دروازې 100 روپۍ وړئ کله 50 کله 100 او اوس څومره خرڅېږي نن دې څو خرڅې کړ دي نن دې ما 80 روپۍ خرڅ کړ 80 روپۍ دې خرڅې کړ دي کار مار شته نه دومره نشته کار ټپ دی او څومره دی لګا څوک نه اخلي یو دوه اخلي بیا نه څوک هم نه اخلي شاپرې سبق وایي او شاپرې هم خرڅوي او نور در سره څوک دي نور در سره دادی تم شاپرې خرڅوي یار 100 روپۍ ګټې بچې 80 دې به ته راشي که نه 80 ورکوي کولاو ازادې خبرې کو 80 ورکوي نه 80 روپۍ ګټې پهله به دې څومره ګټلې پهله ما 150 او اوس څو ګټې 80 دا ولې پهله به خرڅېږي اوس نه خرڅېږي ولې نه خرڅېږي مهنګایي ده او ګراني ده خلک وایي 10 روپیو لپاره خو مونږ ځان مړ کړو څه وایي خلک وایي 10 روپیو له مونږ ځان مړ کړو ځان مړ کړو زما ټینشن ما خله پوه شوې چې لوی سړی شي بیا به ډېرې ګټې ښه ما د غم کیسه شروع کړه حجره ټوله په ژړا شوه ما د غم کیسه شروع کړه حجره ټوله په ژړا شوه دا زما د ژوند کیسه وه خو هر چا خپله ګڼله دوستانو خپل ورور ثناء الله خان لور کې اجازت د کیمرامین زیب خان سره د راتلونکي پروګرام پورې خپل ډېر زیات خیال ساتئ ښاد او آباد اوسئ